روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کړي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی، که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.15 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر د اسلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو سبع أو دابة فهو له صدقة. رواه مسند أحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. د تیر په څیر کولی شئ چې له موږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپل دیني پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اورېدونکي چې غواړي له موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، کولی شئ په دې شمېرو له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. 0 شپږ شپېته 55 څلور 02 03 500. نننۍ خپرونه مو د تیر په څیر بیا یو موضوع ته ځانګړې کړې ده. غواړو د دې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیثو مبارکو او د علماء کرامو د اقوالو نه او د تجربه لرونکو اشخاصو د تجربو نه له تاسو سره شریک کړو. اولا د ځان دپاره د صحیح وینا او د عمل توفیق، او تاسو دپاره ثانیا د صحیح اورېدو او د عمل توفیق د الله نه غواړم. الله جل جلاله دې زموږ د دواړو نصیبه وګرځوي. زموږ نننۍ موضوع هغه بیا په فصل او یا د ونو په کرلو باندې ده. پرون تر ډیره معلومات به وشو او دا خبره هم اویل شوه چې قرآن عظیم الشان کې د ونو تذکره راغلی ده. په طور د نعمت باندې الله تعالی یادوي چې دا د الله تعالی د عظیم نعمتونو نه یو نعمت ده. همدغسې څه بعضې فواید د دې قرآن عظیم الشان هم بیان کړي. هغه فایدې هم له تاسو سره د دې بیان او د دې موضوع
په دوران کې به ان شاء الله تاسو سره شریک علما فرمایي ونه د الله تعالی یو داسې نعمت دی چې دا چاپیریال ته ښکلا وربخي په کړکېچنو حالاتو د هوا کې د هوا سره مرسته کوي الله تعالی د دې په ذریعه باندې هوا پاکي او دا د انسان د ډیرو نورو فایدو د پاره پکاريږي لکه مثال په تور تختی د هغه د پاره د ژوند د اړتیاو پوره کولو د پاره په ډیرو سيزونو کې د تختونه کار غستل کیږي رب العالمین جل جلاله بعض فایدو طرف ته اشاره کړې ده لکه سورۃ یاسین آیت نمبر 88 کې الله تعالی یو فائدہ ذکر کوي د ونو رب العالمین جل جلاله فرمای الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الله غذات ده چې تاسو د پاره جوړ کړی د ونو نه هغه ونی الاخضر چې هغه شنيري سې جوړ کړی نارن اور الله تعالی په دوی کې اور ایخه ده فاذا انتم منه توقدون تاسو د اغینه د اور د برورو د اور د استعمال د پاره د اغینه کار اخلي مخکې قبلی زمانہ کې چې کله د عصري دور لانو راغله په هغه وخت کې همدغه سه خلکو دوونه با د هغه دو څنګه به راواخستل خپل کې چې به ورته او جنگ ول خپل کې د هغه نه پس بدوي اور کاو لکه مونږ تاسو ګورو سو ورته د اور قطعي وای د دغه پلتو د پاسه چې کومه غ مساله پرتای دا د همغه نوع او دغه د شکل نه جوړ شوی سیز ده هغه یوازې اور نه کې ترسو پورې چې د اور قطعي د یو بغل سره اون لګي دغه څه خلکو د دینه کار اخسته نو الله تعالی د نعمت په تور باندې هغه ځکه یادای چې د اور په بلولو باندې د انسان ډیر راتلون کی مجبوریاں پہ پورا کی لکه پخله په دې باندې کوي چې ځان ته پم دې باندې پخای چې کله جمع شي د ګرمېدلو د کوټې د پاره د اور نه خلک استفاده کوي ډېر د سي دوايان دي چې حکیمان جوړي نو هغه کې د اور نه استفاده کوي ډېر د سي اوسپنې چې هغه وبکې نو د اور نه استفاده کوي بیا دغه اوسپنه چې استعماليږي او په اندازه جوړيږي دا ورسته د دینه جوړيږي چې کله اور ګرم کی یا مونږ تاسو مخکم کتلی او اوسم په دهاتو کې لوهار ورتوي آینګر چې هغه اوسم لورنه جوړي یا بیلچی جوړي نو هغه کې د اور نه استفاده کوي یا چقوان چې تیر کوي دا ټول د اور نه استفاده کوي دا د الله یو عظیم نعمت ده نو الله تعالی ذکر دلته د نعمت په تور باندې یادای الذي الله غزاد ته جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې تاسو ته د اغشنو شنه اونې نه تاسو د پاره اور تیار کړه فاذا انتم منه توقدون تاسو بیا دغه نه استفاده کوئ غبلوي نو دغه نعمت هم الله تعالی په ونه کې پټ کړه نو یقینا چې دا یو د نعمت د خدای دی چې دنیا کې هم پکاريږي او آخرت کې هم بیا دنیا کې مونږ تاسو وګورو دونه قسمونه چې پاغه کې مونږ تاسو ته ډېر د شخکاری په نظر باندې هم چې هغه میوه نیسي ډېر میوه تر اوسه پورې بعض خلکو کشف کړم نه وي اوس نزدې دور کې کشف شوی دي
او دا هم معلومه شوی چې څومره مضر او خراب او مریضیو د پاره الله تعالی په کې شفای خیر. نو دا هم د بوټو په کرلو باندې ده. نو ذکر رب العالمین جل جلاله دلته فرمایي چې الله غزاد د یو نعمت د آیات کې چې تاسو ته پدې کې د اور یو برخه پټه کړي. بیا سورۃ النحل په هغه کې رب العالمین جل جلاله فرمایي په آیت نمبر 10 کې هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الله غزاد د چې د اسمان نه پتا سو باندې او بنازلای او تاسو د پاره نازلای د دغه اوبونه چې د اسمان ناراضي سس تاسو د سکلو د پاره استعماليږي. منه شراب منګو تاسو اوسم ګورو چې ډېر دسه زایونه هغه په خپل سترګم او قتل او د دین وړاندې کال پاره کې هم دغه سوینا شی و چې او ډېر زیاتې کمی شوي دي. چا 42 متره یادول، چا 15 متره چې او په خکته روان دي. پام کوي به احتیاطي ونه کوي. در رب العالمین جل جلاله قدرت ته ګوره چې عظیم واور را اوریدل او د انسانانو هغه کوم ویره چې وا رب العالمین په خپل رحمت باندې ختمه کړه. الله تعالی فرمایي چې د اسمان نه مونږ کوم او بنازلو باز په کې تاسو د سکولو د پاره دي. منه شراب باز تاسو د سکولو د پاره استعماليږي. ومنه شجر باز د دینه د ونو په کار راشي. ونی وسکی اغا بار اونیسی میوه اونیسی. ستاسو د پاره د سوري تنظیم وی. ستاسو د پاره د چاپیریال د صفا کولو د پاره د هغې د پانو نه استفاده کیږي. ومنه شجر فيه تسيمون او تاسو په هغې شنو بوټو کې یا شنو پانو کې تاسو به خپل ساروي سره وای. دا الہ العالمین جل جلاله وای ستاسو فائدہ ده پکې. یا هم دغه څه کومنګو تاسو سوچو کو علماء کرام فرمای چې په جنت کې هم ونشتا. دا یو داسې نعمت ده چې دلته هم شته په دې دنیا کې او په هغه دنیا کې په جنت کې هم شته. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو جنت را نصیب کړي. الله رب الجلال د هغه متقیانو بیان کوي، هغه تقوادار خلک چې د الله نه ویریږي د هغوی دپاره به جنت کې څه وي. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات محبوب زیری ورکړه هغې کسانو ته چې هغوی ایمان لري او عمل صالح کوي، نیک عمل کوي. که دا نارینه وي که ښځینه وي خو چې نیک عمل کوي. ان لهم جنات هغې دپاره به باغونه جنتونه به یې ورته داسې جنتونه تجري من تحتها الانهار د هغې د ونو لاندې نه به اوبه روانې وي. دا ښایسته منظره چې ونه ولاړی او د هغې بیخ کې اوبه روانې. د جنت په نعمتونو کې یو دا نعمت هم بیان شو چې د هغې د ونو بیخ کې به اوبه روانې وي. سوال دا دی چې په جنت کې خو تکلیف نشته او ویاله خو یو ویره ده که نه؟ که ویاله کې یو انسان وغورځېده نو په خبه ماته شي، ویره خو ده. علماء کرام جواب فرمایي د جنت اوبه هغه به د ځمکې د پاسه رواني. هلته د ویالو انتظام نشته لکه بعضې علاقه جاتو کې مونږ و تاسو ګورو چې اوبه هم داسې رواني او سړی پکې مزل کوي، ځان ورته ډېر ښه ښکاري او هغه علاقه هم ورته ډېره ښه ښکاري چې اوبه هم رواني او ته پکې هم داسې روانې پهلوسه پکې روانې لکه بعضې وخت د سیند تر غاړې
چې اوبه لګي وي او انسان په دې تیږو کې رواني څومره لذت ورته ورکوي. همدغسې که د جنتیانو چېرته اوبو ته ضرورت راغی نو چې دوی اوبه به هلته ډنډې ولاړې وي خو ډنډ به نه وي. کله چې وغواړي د فوارې په شکل باندې به جګې شي. نو د جنت ډېر نعمتونه دي. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو نارینه او ښځینه او د ټولو مسلمانانو نصیبه وګرځوي. نو الته په جنت کې هم دا بیان شو. سورة البقره آیت نمبر 25 کې دا بیان دی. او علماء کرام د جنت باره کې خبره کوي. جنت جیم نون چې په یو کلمه کې راشي یو ځای هغه په پټېدو باندې دلیل وي. لکه مونږ تاسو وایو جن پیری ته وایي. نو د جن تم جن ځکه وایي چې پټ دی د سترګو نه چاته معلومیږي نه. یا د مثال په طور د مثال په توګه به ووایو چې مونږ تاسو سره ټول پوه شو په جنون لیونتوب. د جنون ته د لیونتوب ته ولې څه وایي؟ دې کې څه شی پټ شوي؟ په دې کې عقل پټ شوی. عقل پټ شي نو د انسان هغه قسم حافظه بیا کار نه کوي. اعصاب هغه څه کار نه کوي بیا. نو ځکه ورته جنون وایي. جنین هغه معصوم ته وایي چې کم د مور په نفس باندې. او جنت تم جنت ځکه وایي چې دا پټ دی. ځکه دې کې جیم او نون استعمال دی. نو دې ته جنت ځکه وایي چې دا پټ دی زمونږ او ستاسو د سترګو نه. دویمه دا ده چې جنت خپل هم پټ دی. په څه شي پټ دی؟ علما لیکي دا د ونو په هغې شنو بارونو کې پټ دی. باغونو کې پټ دی. ځکه ورته جنت وایي. نو دا چې پټیږي په ونو باندې پټیږي نو معلومه شوه چې ونه په جنت کې شته. یا کاری شو ورپسې د جنت په نعمتونو کې الله تعالی یو دا شماري ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله فرمای سورة الرحمن کې چې څوک د الله نه ویریږي هغې د پاره جوړه نعمت جوړه جنتونه دي. دوا یو جنت به ورته په دې نیک عمل ورکي او بل جنت به ورته د الله نه په ویرې ورکي چې دی د الله نه ویرېدلی حقیقت کې. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. دو باغونه به ورته وي. نو باغ هغه د ونو نه جوړېږي. او بیا الله تعالی فرمای فیهما من کل فاکهة زوجان. د جنت په دې دوه باغونو کې به هر قسمه میوه جوړه وي. زوجان جوړې به دوانه یو قسم معنا ده. مگر د یو معنی خوان به یو رقم وي دی بل بل رقم وي. اگر کوي دوانه معنی مگر خوان او لذت کې به فرق وي. فیهما من کل فاکهة زوجان. بیا رب العالمین جل جلاله دم دې جنتیانو په صفت کې بل سوای فیهما فاکهة ونخل ورمان. وی به دوی د پاره په دې جنت کې یا په دې باغونو کې فاکهة میوې ونخل قجوري ورمان و انار. نو نور میوې خو پرېږده. دا دوه چې کوم یادېږي چې یو ته خرما وایي او بل ته انار وایي. دا دواړه ونې دي. نو معلومه شوه چې ونې په جنت کې هم شته. هلته هم د الله تعالی ثنا وایي. نو که دلته یو مسلمان وکړه دی چې څومره ثنا د الله تعالی وایي ده ته به الله تعالی د هغې اجر ورکوي. لکه د مسلم د احمد روایت ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل من غرس غرسا
چا چې نیال که نهال که وی کر یو بوټه په کرلو سره او زرع زرعا او یا یو فصل وکړه فاکل منه انسان او طیر بیا دا غینه انسان او یا مارغه څه شی وخوړه او سبع یا درنده پرونی روایت کې د سویل شویو سبع پکې نو بهیمه پکې یاد شوی و بهیمه چار پای توای عام چار پایان مونږ تاسو چې په کورونو کې ساتو کاغه غواوی کاغوی کمی خوی گامش چې ورته وای یا نور داسې بهیمه دی ته وای او سبع هغه ته وای چې هغه ښکار کوي او نور زناور خوري چې په داړو شکول کوي لکه مثال په تور زمری پړانګ چې دا موزر دي نو کتا داسې یو څیز وکړه چې هغه دغې زناورو وخوړه چې کم موزر دي او دابتون یا یو زنده سر په دې ځمکه چې ګرځي هغه وخوړه فهو له صدقه رسول الله مبارک فرمایي دا د انسان د پاره صدقه شوه دا د انسان د پاره صدقه شوه الله تعالی به دنه په صدقه باندې منظور کړي نو د حدیث مبارک کې ښکارا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک مونږ تاسو ته دا خبره ذکر کړه چې دا هم د صدقې په تور باندې استعماليږي نو وکړه سبوټي وکړه یو خو به د وطن ور سره خیسته ښکاری دویمه دا چې د کله حمد ثنا د الله تعالی وای نو ستابه پکې برخی درېمه دا کمیوه تا او خوړل ډیره خدا کنه که خپلوان دی خوړل یا بل مسلمان دا غي ستاده لپاره بل اجر ده دا هغه ونی لاندې چې سوکینی لګه دمه کوي دا هم ستاده لپاره صدقه ده د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا هغه ونی لاندې او د سماته مکوي چې د کم ونی لاندې سوکینی او یا میوهدار ونی ولی مکوي او د سماته د خلکو د استفادې ځای باندې یا په ګدر کې ډکاو د سماته کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړي چې هغه د مسلمانانو مرجع ده الته مسلمانان رجوع کوي زی د الله بندګانو ته تکلیف مو ورکوا د الله بندګانو ته زحمت مو ورکوا نو کوشش دې وکوا چې ستاسو د لاسه یو مسلمان ته خیر ورسي نه دا چې یو مسلمان ته تکلیف ورکي نه دا چې یو مسلمان داغه په خلی ته خیره راشي متاسفانه مونږ ګورو مونږ په دې ټولنه کې متاسفانه بعضې داسې خلک لرو چې د هغې مرګ ته نور په انتظار دی چې خدایه کله به را باندې خبر اورېدل کېږي چې سړی ساه ورکړه او زه ترې بېغمه شوم تاسې هېڅکله مه کوئ خلک ځان سره داسې محبت کوونکي جوړ کوي چې ستاسو جدایي نشي برداشت کولی پاتې لا دا چې د مرګ سره جدایي په زندګي د جدایي اختیار نه کی نو مرګ نه بعد به ولې ستا جدایي اختیاروي که دغسې ښه زندګي دې تېره کړه نو د مرګ نه بعد به هم درته خلک دعا کوي او که چېرته زندګي دې خرابه تېره کړه د مرګ نه بعد هم په تکلیف کې واقع خلک هم در پسې دعا نه کوي او الته چې یوازې د خلکو دعا ته پروت چې خلک در پسې دعاګانې کوي او هغه در رسیږي دې نه بغیر بله لاره دې هم نشته د دې نه غیر بله لاره دې هم نشته دی نو باید چې سوچ او تفکر او فکر په دې کې وشي د خدای بندګانو سره ظلم نه پکار خپل کورونو کې اقلن تمره کوشش وکړئ چې خپل کور مخه سبز وساتئ شاداب وساتئ اقلن چې یو سړی د کور مخې ته تیریږي چې هغه وګوري او د زړه نه دعا وخیږي چې په دې ټوله کوڅه کې وګوره د دې سړي د کور مخه پاکه ده
د دې سړي د کور مخه شنه ده سبزه ده نو لوی هم درته دعا کوي واړه هم درته دعا کوي نو په دې وجه کوشش او محنت د دې خبرې پکاري باید چې داسې اخلاق مونږ تاسو وکارو داسې اخلاق مونږ تاسو وکارو چې خلک زمونږ د اخلاقو نه متاثر شي او مونږ سره خپل هغه مینه محبت داسې ښکاره کړي چې که مونږ نه یو نو زمونږ نشتون د هغوی دپاره یو کمی وګڼل شي زمونږ نشتون د هغوی دپاره د ټولنې یو کمی وګڼل شي نو ګورو مونږ تاسو داسې خلک داسې غمخوا خلک هم لرو چې هغې سره د ټول ملت او د ټول اولس غم وي او داسې خلک هم لرو متاسفانه چې هغه په خپل ځان باندې هم ظلم کوونکی وي خپل ځان سره هم زیاتی کوي نو دغه ونې کرل یا یو فصل کرل دا د دې معاشرې سره یو احسان دی یو ښېګڼه ده چې ته وکړي د دې وجې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک ذکر کړو کوم حدیث چې مونږه مخکې ذکر کوو په هغې باندې سره خبرې وکړې او په هغې باندې سره په تشریح باندې خپل د علماء کرامو نو د ګرانو اساتذو نه چې څه اورېدلي وو ستاسې په وړاندې مونږه هغه تقدیم کړه او ستاسو په علم کې د اضافي راوستلو دپاره چې دې خبرونه تاسو هم خبر شئ د تاسو سره هم شریکې کړلې الله دې وکړي چې د دې معاشرې دپاره د ښه انسان په ډول او د ښه انسان په صفت باندې موږ خپل ځانونه ثابت کړو هجرت او جهادونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده سنګر د اسلام څه ښکلې مدینه ده سنګر د اسلام للار او بر ورته را درومي څه ښکلې مدینه ده سنګر د اسلام عبدالمالک رور هغې پوښتنه کړې وه چې دواخانه لرم په دواخانه کې عکسونه دي او دغې دواخانه کې موس کول څنګه دي نو که چېرته اړخونو طرف ته یو طرف ته بل طرف ته نو خیر دی که مخامخ وي نو بیا مکروه دی خو صاحب د منیې دام لیکلي که چېرته مثال داسې وي چې هغه وړوکی وي او عذر وي نو خیر دی کیږي خو چې سجدې ته مخامخ رانشي نو کوشش کوه چې مخامخ د بیخي تندي ته رانشي یا د سجدې ځای ته رانشي نو مونځ د کیږي پکې دویمه پوښتنه دا وه چې مسجدونو کې غیبتونه کول څنګه دي ناروا دي دا نیکۍ داسې ختموي لکه څنګه چې اور اوچ لرګي ختموي باسط ستانکزی ورور د لغمان اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې زه اردو کې یم وظیفه مې ده چیرته چې مونږ ځو نو مونځ رانه قضا شي بیا چې راځو نو قضایي څنګه راواړو مسافرانه که پوره ورور اول خو مونځ قضا کوم د دې وظیفې نه ستا ضرور دا دی چې مونځ دې قضا نه کړي خو بالفرض که چیرته قضا شو نو د دې بیرته قضایي چې راګرځی نو ستا حالته پورې به دا تړلی که تا نه ته هغلته مسافر وي او تا نه مسافرۍ کې مونځ تللی نو قضایي به ته د سفر راګرځی 2 رکاته مونځ به راګرځی او په هغې کې به وتر کوې او فرض به کوې نو فرض 4 رکاتي 2 رکاته به کوې وتر به پوره کوې ماښام او سبی مونځ پکې پوره دی صرف سنت پکې نه کېږي دویمه دا ده چې ملګري مې د خپلې بیبي سره شخړه وکړه د ښځې سره بیا ورته وویلې چې که تا زما نه تلیفون لاس کې واخیسته په ما باندې طلاق یې اوس که بل ورور یا پلار ورته تلیفون راولیږي نو څنګه دی د دې مطلب دا نه و چې زه درته د خپل تلیفون نه در کوم مطلب یې دا و چې زما په اختیار کې د دې نه بعد به رانه موبایل ونه ګورې نو دا اوس دې ته دا لارې جوړول چې یا ورته پلار راولیږي یا ورور دا صحیح نه دي که چېرته موبایل یې لاس کې واخیسته
نو دا په دې الک باندې په 2 طلاق طلاقیږي دا بیا دوباره سره نکاح تړي. نو ضرورت نه دی باید چې ټلیفون باندې سکی بس اوس دا خبر اول هغه وخت کې باید چې د الک ځان کنټرول کړی وي داسې خبرې نه وی کړی. صدیق الله د سبز نه اړیکه موږ سره نیولې وه، پوښتنه یې کړې وه چې خپل ورور مې په تمانچې کې په خطا رانه ولګېد، مړ شه څه وکړم؟ 2 میاشتې روژه ده دا به ونیسي. دویمه پوښتنه یې دا کړې وه چې زما ښځې پیچکاري کړې وه د پاره د معصوم نه راوړلو چې زما معصوم په نفس باندې ښځې مې ویلې چې پاتې نشي، خو وروسته چې معلومات وشو نو بیا په نفس باندې معصوم و، حمل یې و. نو 7 میاشتو کې هغه حمل د دې چې کوم هغه معصوم پوره شو، دردونه پرې راغله، تکلیف شو، نو بیا ډاکټرانو ورته عملیات وکړه، هغه معصوم یې لرې کړه. خو دا معصوم ژوندی و، لکه دې دپاره یې وکړه چې دا اوس ژوندی دنیا ته راشي. هغه معصوم مړ شو، بیا ورته څه وخت پس همغه ډاکټران ورته وویل چې دا ځکه مړ شو دا معصوم چې دا د هغې ستنې اثر و په ده باندې. نو اوس ښځه مې وایي چې څه وکړم؟ استم نه کوي، استغفار دې ووایي، ځکه دا خو هغه وخت کې ته معلومات نه و چې معصوم شته که نه شته. نو د خو دغه ستن دې دپاره کوله چې معصوم د په نفس باندې پاتې نشي، په هغې باندې څه نشته او نور باقي استغفار دې د الله تعالی نه وغواړي. عابد رور له میدان شار نه اړیکه نیولې وه چې ګیروي کول څنګه دي په کور باندې نه دی پکار، حد تر وسه کوشش کوئ چې مې کوئ. مجبوریت چې راغی جدا مسله ده، خو بیخي مه کوئ، ځان ته وساتئ. دویم پوښتنه دا وه چې عمره کوونکي ته حاجي ویلی شي که نه؟ او مونږ تاسو په عام لفظ کې حاجي هغې ته وایي چې صرف بیت الله شریف ته تلی. نور دا ضروري نه ده چې یو سړی حج وکړي هغې ته د حاجي وویلی شي. ما مخکې برنامه کې هم دا ویلي، صدیق اکبر صاحب حج کړی، هېچا هم ورسره لیکلي نه دي، نه روایت کې پیش کېږي چې الحاج حضرت صدیق اکبر فرمای رضی الله عنه یا الحاج حضرت علی فرمای، نه خپل ساده نوم یې اخیستل کېږي. دا مونږ تاسو په دې عرف کې ځان نه څه خبرې جوړې کړي چې چا قرآن شریف په یاد که مونږ ورته قاري صاحب وایو، حافظ صاحب ورته وایو، بیا چې کله تجویدو کې قاري صاحب ورته وایو، چې کله فراغت پټکی په سر کې هغې ته بیا مولوي صاحب وایو. داسې دا درجې دي. نو دا درجې مونږ ورکړي دي ورته، زمونږ په عرف او عنعناتو کې دا مشهور دي. نو ویلی شي که چېرته عمره کوونکي د حاجي د قدر په نیت باندې کولی شي ښه خبره ده، او د استهزا په طور او د خندا په طور به چاته نه وایي. درېیمه دا چې وي شیطان مې دوکه کوي خوب کې څه راته وښیه. د شپې چې ویده کېږي زړه د پاسه لاس کېده یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو، دا 30 دفعې به وایې او بیا ویده شه، انشاءالله چې بیا به درته دا عمل نه راځي. خو البته چې حکیم سره مشوره وکړي یا ډاکټر سره، نو ښه به دا مرض هم دی. ګوره دا بعضې خلک مرض نه ګڼي، خو دا مرض دی، ښه د دې باید چې علاج وکړي. بله دا ده چې نصیبي خورکۍ پوښتنه کړې وه د لرې خوراک څنګه دی؟ نو جایز دی، مکروه تنزیهي د چا طبیعت مني ودې خوري، د چا نه دی خوري. بعضې خلکو طبیعت اګۍ هم نه اخلي، هغه هم نه خوري. نو د هر چا طبیعت دی، که طبیعت دی مني نو حلال دی، حرام نه دی، کولی شي. بل وایي چې نصیبه معنا څه شی ده؟ نو برخې ته ویلی شي. الله تعالی فرمایي للرجال نصیبا مما اکتسبوا وللنساء نصیبا مما اکتسبنا. نو دا برخې ته ویلی کېږي. جهانګیر ورور د کونړ نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه دا وه چې زه په یو جلۍ باندې مین وم او هغه بل چاته ورکړ، نو بیا زه پاسېد له مغالک مې وویشته، قتل مې وکړ، څه وکړم؟ نو دا خو چې شریعت کې خو دغسې کس دپاره قصاص دی، خو چې کله د شریعت حکم په ځای وي. اوس چې ستا دغه خبره قاضي ته نه ده تلې، نو تا استغفار د الله تعالی نه وغواړه، په دې کې خو روجې نه وي، قتل خطا کې روجې وي، او باقي دا کومه سزا دا ګناه چې ده نو د الله تعالی ته وژاړه، که الله تعالی درته بخښنه وکړي ډېره ښه ده، او که نه نو اوس که نورې لارې درته وایو نو کیدای شي په هغې کې درته نور جنجالونه پیدا شي. محمد مسعود ترخیل د ساوز نه اړیکه موږ سره نیولې وه چې روژه کې اودس مې کاوه او غوبه رانه په هیره تېرې شوې، روژې سره څه وکړم؟ بیا به یې ونیسې، بس صرف یو روژه در باندې، په دې کې کفاره نه وي، یو روژه بیا د سره ونیسې. دویمه پوښتنه دا وه چې ماسخوتن لمونځ 2 بجې کېږي که نه؟ نن سبا وخت کې 1 وخت داخلېږي د ماسخوتن، نو لهذا چې وینې کې دا بهتر دی، 1 نه بعد کوشش کوئ 20 کم
دغسې حالاتو کې چې بیا وکړو دا به درته بهتره. مطیع الله ورور لوګر نه پوښتنه کړې وه چې خلک وایي چې زرګ در سره یي نو په کور د سحر اثر نه کوي. دا خو ما نه دی کتلی او نه داسې د کتابونو مسله کېدای شي کوم مجربه عالم لیکلی هغه زه نه شم ویلی، خو ښکاره داسې مسله په کتابونو کې موجوده نه ده. که کوم مجرب عالم لیکلی نو هغه زه ویلی نه شم. د شنو کفترو ښکار څنګه دی؟ څوک ورته ایلی وي او څوک ورته شنې کفترې وي، جایز دی. خو دې کې یو څیز د خیال کوئ چې ویولئ نو بیا رالې ته ځان رسوئ. ځکه اوبو کې چې پرېوځي داسې مردارېږي. نو که چېرته مخکې د دې نه چې ستا په لاس کې قبضه راشي او هغه مردار شوی نو ګوره دا مردار دی، بیا یې خورئ مه. درېیمه پوښتنه دا وه چې په څه مې نظر کې منلی و چې خیرات کوم بیا اوس یې خام ورکم که پوخ. ورور دا ستا نظر پورې خبره ده. که تا داسې منلی چې زه په څه مې منلی دی او دا به په خلکو باندې سور کړی خورم نو بس صحیح ده، سوري که ویې خوره پې الله دې توفیق درکړي. خو که چېرته داسې نه وي صرف خیرات دې یاد کړی چې زه خیرات کوم نو کولی شي چې دغه پسه راوړې او هغه حلال کې د هغې خامه غوښه تقسیم کې، نو د دې اجازه درته شریعت درکړې، په دې کې څه مسله نه. خو که هغه د ذهن کې وه نو باید چې څنګه نظر دې منلی هغسې پوره که. بله پوښتنه دا وه چې بشرمل رور د بېسود نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې مریض یم ډېر وخت کېږي، ملایان ته چې زه مغه راته وایي تعویض در باندې شوی. یو خبره به زه وکړمه ګرانو، خفم په دې نه شئ. ملایانو نوم په تعویضګرو باندې مه بدلوئ. ګورئ عالم جدا دی، تعویضګر جدا دی، دې دواړو کې فرق شته. نو تعویضګر هغه داسې وي چې هغه یو معالج دی روحاني، خو عالم خو نه دی که نه. ډېر کم داسې پیدا کېږي چې هغه علما وي او د تعویضونو کار کوي. او دا کار زه جایز پورې درته خبره نه کوم چې جایز دی که ناجایز، خو جایز دی، څه مسله پکې نشته. مګر دا ده چې د عالم سره داسې جوړېږي نه چې دغه تعویضګر د ځانه جوړ کړي، ځکه دا ښه خبره نه ده. بیا خلک ورپسې خبرې کوي، نو د علم یو دروند جامه ده، باید چې دا درون استعمال شي. باقي دم روا دی، هغه ځان ته مسله ده. خو داسې ووایي چې زه دمګري ته تللی وم ما ته دا خبره وکړه، یا تعویضونو والا ته تللی وم ما ته دا خبره وکړه، داسې ووایي. داسې مه وایي چې ملایانو ته ځم. نو ملایان خو هغې خو مدرسو کې یا مساجدو کې ناست هغه بیچارهګان دې نه څه خبر دي. خو بیا هم که چېرته تللی او تا ته ویلې چې تعویض در باندې شوی دی نو دا یو علم دی. ګوره لکه ډاکټر ته لاړ شي ورته ووایي چې زما د پوزې نه اوبه راځي او په سر مې درد دی، څه وجه به ډاکټر درته وایي چې ته خو زکام وهلی. نو دا د تعویضونو کې هم داسې وي چې بعضې علاماتو سره هغې معلوموي، درته وایي چې و په تا باندې سحر او جادو شوې ده. نو ضرور نه ده چې همغسې به وي، خو خیر که کوم داسې معتمده سړی او دروغجن نه و نو هغې ته ورتللی شي چې پوښتنه ترې نه وکړي. یو دا خاپیرکو ماپیرکو ته مه ځئ، اکثره دروغ وایي. خاپیرۍ ترور دلته ده او هلته ده، کور کې د په جنګ باندې واچئ. نو که تاسو د دې نه د دروغو پوښتنه مو کوي، دې به داسې خبره راته وکړي ته به وایي چې بیخي ستا کور ته راغلی. نو داسې مه کوئ. یو سړي نه چا پوښتنه وکړه، ورته وویلې چې زما غوا ورکه شوې ده، څه وکړمه چېرته به؟ هغه ورته یا به ولاړئ یا به روانئ، یا به ناسته یا به چا لاله کړي. نو دی پاسېد ورته قربان دې شم ډېره ښه خبره دې وکړه، یقین وکړه چې بیخي د نښې منځ دې ویشته. درېیم ګړي ورته خدای دې غر کړه خو همدغه درې خبرې څلور خبرې دي که یا به رواني یا به چېرته ناستی ملاسته به یا به دا یې چا لاله کړي. نو دغه دې نه زیات قیسې خو دې کې نه راځي. نو داسې مه کوئ چې تاسو په هغې کې ځانم په شک کې واقع کوي او نور هم واقع کوي. باقي مو په رب العالمین جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله. ورځ مو نیک.